ننګرهار ولایت کې د مومندو 11 ولسوالۍ قومي مشران او د سرخدیوال د ځمکې اخیستونکو احمدزیو قومي مشرانو د ترمنځ د روداتو ولسوالۍ د سرخدیوال په سیمه کې د ځمکې په سر رامنځته شوې شپږ کلنه شخړه د سلاکار وزیر او ننګرهار والي د هلو ځلو په ترڅ کې د تل لپاره حل شوه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د مومندو او احمدزیو قومي مشرانو څخه مننه وکړه چې د نوموړي په لارښوونه سرخدیوال ځمکې پر سر راولاړ شوي ستونزې ته د جرګې د پرېکړه لیک په ترڅ کې د حل لاره وموندله. نوموړي د احمدزیو او مومندو قومي مشرانو څخه وغوښتل چې شوې پرېکړه په پوره حوصلې سره عملي کړي. ننګرهار والي ژمنه وکړه چې د جرګو مرکو په ټاټوبي ننګرهار کې به د قانوني لارو چارو سربېره ګڼ شمېر ستونزې په ځانګړي ډول د ځمکو موضوعات د جرګو مرکو له لارې هم حل کړي تر څو ولسونه په خپل منځ کې یو موټی پاتې شي. د یادې جرګې مشر حاجي حیات خان وویل د روداتو ولسوالۍ په سرخدیوال سیمه کې د ځمکې پر سر د تیرو شپږو کلونو راهیسې د چرخي کورنۍ څخه د ځمکو اخیستونکو مالکانو او مومندو قوم ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه چې د جرګې دود له مخې د واک په ترلاسه کولو سره پرېکړه وکړه. په پرېکړه لیک کې راغلی وو چې په سرخدیوال سیمه کې 1260 جریبه ځمکه چې د شیر محمد چرخي د کورنۍ څخه حاجي ملا جان او حاجي ظاهر اخیستې وه قانوني او شرعي اسناد لري. همدارد د پرېکړې له مخې به له یادو 1260 جریبه ځمکې څخه 300 جریبه ځمکه 900 نمرې په موخه د مومندو قام ته په وړیا ډول ورکړل شي. همدارد د پرېکړې له مخې به هغه کسان 15 میلیون افغانۍ جریمه شي چې له پرېکړې سرغړونه وکړي. قومي مشران د خپلو خبرو پر مهال د یادې جرګې د چارو د پیل او ترسره کېدو له امله ننګرهار والي څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې دواړه لورې به له دې وروسته د یوې کورنۍ په څېر په یو ټغر سره ژوند کول غوره کړي.